ستا پر هر سینینا شم قربان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان ستا پر هر سینینا شم قربان سبق ته چیرته دا وګورئ په دې حال د داسې حالات دي چې ته نشي تللی مکتبونو ته نشي تللی زموږ د مرستې ته اړتیا لرو زموږ مرسته دې الله وکړي تاسو راسره وکړئ بهر ته ماشومان ګوري ښکلي بنینونه هر څه پرېمانه لري خوراک هر څه پلاران ګوري د دوی پکې برخه غواړئ د الله رضا دپاره پاک پروردګار دې تاسو سره ښه وکړي چې موږ سره څوک مرسته کوي موږ سره څوک ښه کوي او زموږ پوښتنه کوي واړه واړه بچي را په غاړه دي خپله په خپل نیمره یم په ځان نیمره یم او کونډه رنډه ښځه یم زموږ دې پاک پروردګار مرسته کوي تاسو زموږ مرسته وکړي دا لور مې رنځوره ده د ګردو تکلیف یې ده دومره راسره شه چې زه د دې حفاظت کړم د دې دوی وکړم څه وکړو موږ بې پرپرشته دغلته پراته یو په دې کنډرو کې او په دې سیمو کې نه هم د خوراک څه شته نه هم د اغوستو څه شته ده په دغه توره خاوره کې کینو پاڅېږو واړه واړه ګلاني بچي مې د مدرسو نه پاتې مکتبونو نه پاتې دي د نیستۍ او د غم د لاسه موږ دغه ژبه څه وکړو چا ته وژاړو چا ته فریاد وکړي زموږ فریاد دې الله واوري او تاسو زموږ ورونه هسې تاسو رحم کړه دان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان څلوېښت کاله جنګ ځپلی غم ځپلی هېواد څلوېښت کاله جنګ ځپلی غم ځپلی هېواد ورور په زړه مې ډېر درد تېرېږي او ډېر غم راباندې زور ده د الله د رضا دپاره زموږ کومک وکړئ واړه بچي را په غاړه دي په کډره په یخو خیمو کې شپې ورځې دي الله دې تاسو سره مرستې وکړي چې زموږ سره مرسته کوئ رب العالمین دې تاسو ته په سخت ځي کې په کار کې چې موږ سره په سخته کې یو لاس کوئ مې بیا به نه د چا خدمت کولی شم او نه د چا کار کولی شم او د خپل نشله شوټی به نه مې څوک په کور کې خدمت دپاره نیسي په زړه مې ډېر غم ده خبرې نشم کولی د نیستۍ د لاسه لیونې سپینه دي خدای الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان حاضرې د شولې ډاکې په ګلاب ګلاب